سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، که غواړئ هجري شمسي نیټې میلادي نیټو ته واړوئ نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. په تېرو ویډیوګانو کې ما تاسو ته ښودلي وو چې میلادي نیټې څنګه هجري شمسي یا هجري قمري ته واړوئ. که چېرته هغه لیدل غواړئ نو لینک یې کومنټ کې شته. خو اوس به راشو چې هجري شمسي نیټې میلادي نیټې ته واړوو. لومړی تاسو دلته وګورئ چې دلته ما هجري شمسي نیټه لیکلې ده او زه غواړم چې دلته میلادي ته یې وښیم. خو لومړی ناسمه طریقه دا ده، که چېرته تاسو دا ډول هجري شمسي نیټه لیکلې وي نو یو نقطې ته متوجه اوسئ. که چېرته اکسل تاسو په مسلکي بڼه باندې زده کړی وي نو په دې خبره به ډېر په اسانه تاسو سر خلاص شي. ډیټس یا نیټې چې دي په اکسل کې هغه نمبر ویلیوز دي، نو هغه چې نمبر ویلیوز دي مونږ ویلو په اکسل کې چې هغه به څنګه کېږي، هغه د ښي طرف نه ښودل کېږي. یعنې ما په الاینمنټ کې دلته کار نه دی لرلی چې زه دا دې خوا یا اخوا کړم، دا خادلي ما لیکلی دی. نو دا څنګه دی چې دا د سیلز یا د دې خانې چپ لاس ته دی. نو حتما دا چې د ټیکس ویلیو ده، دا یوازې مونږ په کیبورډ نه لیکلی دی، مونږ ته نمبر ښکاري، خو په اکسل کې دا چې دی دا ټیکس ویلیو دی. که بیا هم تاسو نه منئ زه دلته راځم، دا ګوره دلته ماته جنرال لیکلی دی. که چېرته دا ډیټ و یا نمبر و دلته ماته دا جنرال نه لیکلو، صحیح دی. او که بیا هم تاسو اطمینان غواړئ نو ایز نمبر فورمول ور باندې وکاروئ چې ستاسو دا به ډېر مهم دی چې دا به تاسو معلوموئ چې ډیټ چی شی فارمټ کې دی. نو زه فورمول ور باندې کاروم، بیا دا انتخابوم، صحیح دی. ګوره دا فالس، یعنې دا نمبر یا ډیټ نه دی، دا ټیکس دی. نو سمه طریقه یې دا ده چې کله تاسو هجري شمسي نیټې لیکئ یا هم لیکلي دي نو د هغې لپاره به دا کار کوئ، صحیح دی. نو زه دا خانه انتخابم، یا دا خانه که اوله تاریخ پکې وي څه مشکل نشته، همدا طریقه ده، صحیح ده. نو زه څه کوم چې کنټرول یو ډیټ دې ځای نه هم راځي، صحیح ده. دغه علامت باندې کلیک وکړئ، دلته به ډیټ انتخاب کړم، بیا به راشم په دې باندې لوکیشن، دلته به زه پښتو انتخاب کړم. پښتو هم کولی شئ، دریم پکې شته ښه، دا دری پښتو. پرشین به ایرانی ده، دری خپله شته بره. نو پښتو مې انتخاب کړه او زه به انپوټ ډیټس اکورډینګ ټو سلیکټډ کلنډر، که چېرته نورې نیټې هم داخلوم هغه به څه وي چې د دې کلنډر مطابق وي. اوکې، دا ده. اوس زه یو نیټه انتخابوم، صحیح شو. دا نیټه ګوره چې ما څنګه ولیکله، انټر مې کو او چت ښي لاسته راغله، یعنې دا نیټه چې ده دا یو نمبر ویلیوز ده. اوس که زه دې خواته یې واړوم میلادي نیټې ته نو دا به ډېر په اسانۍ سره وړي. مساوي علامت دا به کلیک کړم، اوس به دا ماته همدا نیټه ښیي او فارمټ ته به لاړ شم، فارمټ کې به چینج کړم. نو کنټرول یو، دلته به پښتو نه بېرته راشم، چې انتخاب کړم پر مثال د امریکایي او اوکې. وګوره دا دی، صحیح شو. که زه دا نیټه تغییر هم کړم، نن ورځ نیټه صرف فرض مثال وهم، اوکې، دا دی ښه. او بل فرق یې دا دی، ګوره که زه دې باندې کلیک وکړم دا نیټه ماته داسې چپه او راسته کېږي، او که په دې باندې کلیک وکړم دا هېڅ شور نه خوري. نو که چېرته دا ویډیو تاسو ګټوره تمام شوي وي حتما یې سره لایک او شیر کړئ، فالو هم هېر نه شي. ښې چارې.